الحمد لله رب العالمين، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، والصلاة والسلام على محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، د خلفاء راشدینو د سیرت یولسمه برخه په تیره برخه کې مو د هغو غزواتو بیان کوي چې د ابوبکر صدیق رضی الله عنه په خلافت کې پیښ شوي وي. اوس به د هغو په سلسله کې د عین التمر د فتح کېدلو بیان درته وشي. خالد رضی الله عنه چې تر اوسه پورې د عراق د جنوبي حصو په فتح کولو مشغول و، خو اوس غواړي چې د عراق په غربي حصه باندې شروع وکړي، هغه هم په هغه وچه حصه باندې چې د نهر فرات څخه لیرې واقع ده، چې د هغې منطقې نوم عین التمر و، او د هغه سبب دا و چې د هغه فتح سو منطقو تشدیدلي خلک ټول په عین التمر کې سره یوځای شوي وای. د دغه عین التمر د منطقې امیر او قومندان چې مهران ابن بهرام نومېدی او د فارسیانو د ډیرو لوی قومندانانو څخه و، ده هم د خالد رضی الله عنه د جنگ لپاره لوی لشکر جوړ کړی و. د دغه عین التمر د منطقې عربي قبیلې چې د تغلب قبیله، نمر او ایاد قبیلې وي، مشر د دې ټولو قبیلو عقبه ابن ابي عقا ابن ابي حقه نومېدی. دا هم د فارسیانو سره یوځای شوی و او په مشترکه سره د خالد رضی الله عنه د لشکر مقابله کوله. کله چې د خالد رضی الله عنه لشکر را نږدې سو، نو عقا چې تر اوسه د خالد او د مسلمانانو سره جنگ نه و کړی، مهران ته وویل چې د فارسیانو امیر و، موږ عرب یو او د عرب په جنگ باندې موږ ښه پوهېږو، نو اول موږ او د خالد لشکر سره پرېږده چې موږ یې سره معلومه کړو. مهران وویل چې ډېر ښه، اوس یې تاسې ته دا جنگ در پاته، که مو بیا موږ ته ضرورت پیدا سو نو بیا پر موږ غږ وکړئ، موږ به مقاومت وکړو. نو د فارسیانو تر لشکر د مخه د عربو لشکر ودرېدی او هلته خالد رضی الله عنه د لشکر سره راورسېدی. اوس دوه لشکره مخ په مخه سره ولاړ دي او هر قومندان د خپل لشکر په ترتیبولو او په تنظیمولو مشغوله دی. په دغه وخت کې خالد رضی الله عنه خپل لشکر ته وویل، تاسې تیار او آماده اوسئ، زه حمله کوم. او څو نفر مسلمانانو ته وویل، تاسې زما تر شا اوسئ چې د شا د طرفه څوک حمله را باندې ونه کړي. په دغه وخت کې چې عقا د خپل لشکر په تنظیمولو مشغوله دی، هاخوا او دې خوا ته ځي او راځي. د دغه ترتیبولو او تنظیمولو په وخت کې د خپل لشکر څخه څه لږ لیرې سو، خالد رضی الله عنه یو دم او ناڅاپه پر عقا باندې حمله وکوله او هغه ژوندی ونیوی. د مسلمانانو لشکر ته بندي راوستی. د چا دا زړه ته نه لوېدله چې په څو لحظو کې د کفارو قومندان د مسلمانانو سره بندي ونیول شي. جنگ لا چیرې دی چې د عربو د لشکر قومندان لا ونیول شو. د عربو لشکر په حیرت کې شو او اریان سول چې څنګه زموږ قومندان په داسې اسانه طریقه سره دوی بندي ونیوي، دا څونه جرأت او همت دی. نه زموږ د لشکر څخه وبېرېدل او نه په چا پروا وسوه، بلکې په اوله حمله زموږ قومندان اسیر ونیوي. د کفارو لشکر وبېرېدی او په تیښته یې شروع وکوله. مسلمانان په پسې دي بندیان ځینې نیسي. د فارسیانو قومندان چې مهران ابن بهرام نومېدی، چې د عربو دغه فوري شکست او تیښته یې ولیدله، نو دی هم د قلاو څخه خپل لشکر راویستی او په تیښته روان شو. عین التمر په دغه اسانه طریقه سره فتح شو او مسلمانان پر دغه منطقه باندې مسلط شول. بیا د دومة الجندل فتح کېدل. د حیره د ښار تر فتح کولو وروسته دغه ټول فتوحات د عراق په جنوب کې وشول، مګر که ستاسې په یاد وي چې ابوبکر صدیق رضی الله عنه د عیاض ابن غنم رضی الله عنه په مشرۍ باندې یو لشکر د عراق و شمال ته چې د دومة الجندل منطقه وه، هلته یې دا لشکر لېږلی و. کله چې عیاض ابن غنم رضی الله عنه دومة الجندل ته ورغلی، کوشش یې وکوی چې دومة الجندل فتح کړي، مګر هلته د کفارو د طرفه ډیر شدید مقاومت شروع دی، دومة الجندل نه فتح کیږي. نو عیاض ابن غنم رضی الله عنه و خالد رضی الله عنه ته حال ولېږل چې د دومة الجندل په فتح کولو کې مې مرسته او کومک وکوه. دا ځکه په دومة الجندل کې د مسلمانانو د جنگ لپاره ډیر نصارا عرب سره یوځای شوي ول.
خالد رضی الله عنه د عیاض رضی الله عنه په جواب کې ولیکل ولته هغه د شمال د طرفه خپل حمله شروع کړ او زه د جنوب د طرفه در رهیم. خالد رضی الله عنه د عین التمر تر فتح کول ورسته د خپل لشکره سره د دومة الجندل پر طرف باندې رهي شو. نصارا عربو ته چې د خالد رضی الله عنه د راتګ خبر ورسېدی نو خپل لشکر پر دوه حصے تقسیم کړ چې نیمه د عیاض رضی الله عنه طرف ته پاتې شو او نیمه د خالد رضی الله عنه طرف ته پاتې شو. څنګه چې د دومة الجندل لشکر پر دوه حصو وویشل شو نو ضعیف شو. فقط د خالد رضی الله عنه پر رسیدلو سره دومة الجندل هم دستی فاتح شو. هلته په عین التمر کې چې کوم نصارا عربو شکست خوړلی وو نو هغه ټول عرب چې په جنگ کې مات شوي ول په یو منطقه کې سره یو ځای کېدل چې ودغه منطقې ته حصید یا خنافس ویل کېدل چې دغه منطقه د جزیرة العرب د شمال د طرف د عراق سرحد دی. دغه عربو د پارس د باچا څخه د خالد رضی الله عنه سره د جنگ کولو لپاره کومک هم وغوښتی. د پارس باچا هم دغه نصارا عربو د کومک لپاره دوه لشکر ورولېږل چې د یو لشکر قومندان روزبه او د بل لشکر قومندان زر مهر نومېدی. خالد رضی الله عنه چې دومة الجندل ته تلی نو هلته په حیره کې د عراقي عربو چې دا د عراقي عربو پایتخت او اوس مسلمانانو په فتح کړی وو نو په دغه حیره کې قعقاع رضی الله عنه خپل نائب پرېښوی چې پایتخت او د هغه شاوخوا منطقې محفوظ وساتي. خالد رضی الله عنه یو څه وخت د دې منطقې سولاړی. دلته قعقاع رضی الله عنه ته د عربو دغه یو ځای کېدل او هغه د فارس د دوه لشکرو خبر ورسېدی. قعقاع رضی الله عنه هم دستي دوه کوچني لشکرونه جوړ کړل چې تاسې ولاړ سئ هغه د فارسیانو د لشکر مخه ونیسئ. د مسلمانانو دغه کوچني لشکرونه دا را روان شول او د هغه فارسیانو لشکرو ته په مخ کې ودرېدل. کله چې په مخ کې ورته ودرېدل په لږ وخت کې هغه د فارسیانو و لشکر ته ماته ورکړه. سبحان الله دا الهي قدرت دی. د فارسیانو داسې لشکر نشته چې ماته او شکست نه وخوري او مسلمانان یو په بل پسې ښارونه فتح کوي. کله چې دغه د جنگو خبرونه او د فارسیانو د شکست حالات په فارس او په عربو کې نشر شول دغه اخبار تر روم پورې هم ورسېدل. دا داسې خبرونه دي چې ټول کفار یې ورېږدول او ټول یې په بیره کې کړل. پرلپسې فتح او کامیابی دي. مسلمانان نه دي بلکې یو لوی سیل دی چې را رهي دي چې په مخه کم شی ورځي هغه وړي. د پیراود فتح کېدل په دې باندې فسیول. دلته نو د اسلام دشمنان ټول سره یو ځای شول. فارسیان، رومیان او نصارا عرب ټول د مسلمانانو پر ضد ودرېدل. دغه ټولو کفارو خپل عسکري قواوې د پیراود په منطقه کې سره یو ځای کړې. پیراود هغه منطقه ده چې د عراق، شام او جزیرة العرب ګډ او مشترک سرحد دی. پر هغه منطقه چې د دغو درو ملکو سرحدونه سره یو ځای کېږي درې قسمه لشکرې د مسلمانانو د جنگ لپاره سره یو ځای شوي دي چې فارسیانو جلا لشکر دی، د رومیانو جلا لشکر دی، د نصارا عربو جلا لشکر دی. دغه وخت د هجرت 12 کال او د روژې میاشت وه. ګرمي هم ډیره زیاته وه. د مسلمانانو روژه هم وه. خو خالد رضی الله عنه مسلمانان امر کړل چې روژه وخوري او بیا قضا راوړي. مسلمانانو روژه وخوړله او د فراز پر طرف باندې وررهي شول. دلته د مسلمانانو لشکر د څو مختلفو لشکرو د مقابله لپاره مخ ته روان دي. کله چې د لشکرو سره مخامخ شو نو ډیر شدید جنگ شروع شو. دغه جنگ څو ورځې دوام درلودی خو په اخر کې مسلمانانو تر ډیرو شدیدو جنگو وروسته د کفارو ټولو لشکرو ته داسې سخته ماته او شکست ورکړي چې فارسیان، رومیان او نصارا عرب ټول وتښتېدل. فراو هم فتح شو او د مسلمانانو تر تسلط لاندې شو. خالد رضی الله عنه په فراز کې 10 ورځې پاتې شو. اوس نو په عراق کې بیا د فارسیانو د شارو څخه بل ځای نه دی پاتې چې نه دی فتح شوی ځکه د عربو ټول منطقې فتح شوی. خالد رضی الله عنه امر وکړ چې لشکر دی بیرته حیرت ولاړ شي. په دغه وخت کې خالد رضی الله عنه د څه مودې لپاره د صحنې څخه غایب شو او مثنى ابن الحارثه شیبانی رضی الله عنه امر کوي چې زما په غیاب کې د لشکر قومنداني تکوه. اوس نو په دغه موده کې د مسلمانانو د لشکر عمومي قومندان مثنى الشیبانی رضی الله عنه دی.
د عدوة الصراط فتح کېدل. په دغه وخت کې هلته پارسیان پر خپل باچا باندې سر متفق سول. د اردشیر پر ځای د هغه زوی شهریار د پارس باچا وټاکي. شهریار د پارسیانو باچا مقرر شو. نوی باچا کسرا هم سمدستي د خپل قومندانانو څخه یو قوي او دلاور قومندان چې هرمز نومېدی هغه انتخاب کړي او د مسلمانانو سره د جنگ عمومي قومنداني عادت ورکړه. هرمز هم د خپل لشکره سره د مسلمانانو د جنگ لپاره حرکت را شروع کړ. څنګه چې په دغه وخت کې خالد رضی الله عنه نو موجود، نو مثنى الشیبانی رضی الله عنه د اسلامي لشکره سره د هرمز پر طرف ورهي شو. په دې جنگ کې د مسلمانانو د لشکر مشري او قومنداني د مثنى ابن الحارثه رضی الله عنه پر غاړه و. د مسلمانانو او پارسیانو لشکري په هغه منطقه کې سره مخامخ شوې چې د عراقي عربو او پارسیانو حدود ول. په دغه جنگ کې مثنى رضی الله عنه هرمز ته شدید شکست ورکړي او پارسیان وتښتېدل. دغه منطقه چې عدوة الصراط نومېده دا هم فتح شوه. دا هغه اوله فتح ده چې د خالد رضی الله عنه په غیاب کې او د مثنى ابن حارثه الشیبانی رضی الله عنه په قومنداني کې کېږي. په دې جنگ کې هم مسلمانانو ډېر غنیمتونه لاس ته راوړل. په دغه وخت کې خبر را ورسېدی چې د پارسیانو نوی باچا شهریار مړ شو. سبحان الله، د 4 کلو په موده کې په دغه فتوحاتو کې چې دلته د مسلمانانو د طرفه فتوحات شروع دي، هلته په پارس کې د پارس 14 باچاهان مړه شول. د پارسیانو ملک هیڅ ثبات او قرار نه لري. دا ولی دا ځکه چې د رسول صلی الله علیه وسلم شرع ودی تسوی ده. کستا شو د رسول صلی الله علیه وسلم د سیرت په برخو په بیانو کې په یاد وي چې کله رسول صلی الله علیه وسلم کسرا ته یو لیک او خط ورولېږي، کسرا د مخ تر دې چې د رسول صلی الله علیه وسلم خط ووایي، هغه خط یې څیرې کوي او ټوک ټوک یې کوي. نو رسول صلی الله علیه وسلم شرع ورته وکوله چې تا زما لیک را ټوک ټوک کوي، الله دې ستا ملک او باچهي در ټوک ټوک کړي. نو د پارس د باچهانو دغه حالو چې یو په بل پسې مړه کېدل او ښارونه هم یو په بل پسې فتح کېدل. اوس به د څه وخت د پاره پارسیان او عراق دغه د ماتې او د شکست په حال کې پرېږدو. موږ به یوارې شام ته چې د رومیانو تابع و هلته به ولاړ شو. د شام د فتح کولو شروع بیرته به د قصې سر ته ولاړ شو. کله چې ابوبکر صدیق رضی الله عنه د جزیرة العرب د ردت د مسلې څخه تر ډیره حده فارغ شو، اول هغه 4 لشکره جوړ کړل چې د عراق په طرف یې ولېږل، چې د هغو لشکرو فتوحات لکه څنګه چې مو واورېدل د عراق د طرف څخه شروع شول. او په عین دغه وخت کې ابوبکر صدیق رضی الله عنه دا قصد هم کړی و چې د شام او رومیانو پر طرف هم لشکري ولېږي. تاسو ته معلومه ده چې د هغه وخت د دنیا دوی لوی باچهي پارس او روم وي. عراق د پارس تابع او شام د رومیانو تابع. مسلمانانو خو په پارس شروع کړی و او غوښتل چې په روم باندې هم شروع وکړي. نو ابوبکر صدیق رضی الله عنه 4 لشکره بلکې 15 لشکره د شام د پاره جوړ کړل او یو په بل پسې ولېږل. خو د مخه تر دغه لشکرو یې هغه د ردت په وخت کې یو کوچنی لشکر د خالد ابن سعید رضی الله عنه په مشري باندې د تیما طرف ته لېږلی و. تیما چې د یهودو ځای او د یهودو وطن و، دا د رسول صلی الله علیه وسلم په وخت کې فتح شوی و. خو تیما د روم ځکې ته ډېر نږدې واقع و او دغه منطقه د جزیرة العرب تر ردت یا تر مرتد کېدلو وروسته دویم وارې بیا مسلمانانو په خپل تصرف کې راوستله. نو ابوبکر صدیق رضی الله عنه هغه د ردت په وخت کې دغه کوچنی لشکر د خالد ابن سعید ابن العاص رضی الله عنه په مشري باندې د دې دپاره هلته ولېږئ چې د روم او د مسلمانانو په مابین کې یو داسې قوت پروت وي چې د ردت په وختو کې د رومیانو د حملې څخه د مسلمانانو ساتنه کوي. دغه لشکر هلته په تیما کې پاته و. کله چې د مسلمانانو فتوحات د پارس په مځکه کې جاري او روان ول، د روم باچا هرقل یا هرقل د مسلمانانو د فتوحاتو خبرونه واورېدل. نو د دې دپاره د نصارا عربو څخه یو لشکر جوړ کړي چې کچیرې د مسلمانانو زموږ پر طرف د حملې اراده وي، باید مخه په هغو نصارا عربو ونیول شي چې د شام په منطقه کې اوسېږي او د جزیرة العرب په سرحد کې پراته دي. نو هغه د نصارا عربو څخه جوړ شوی لشکر د هرقل په امر د مسلمانانو د جنگ یا د مخنیوي دپاره پر تیما باندې رارهي شول. دلته په تیما کې خالد ابن سعید رضی الله عنه ته دغه د نصارا عربو د لشکر د
راوتلو خبر ورسېدی. د هغو مخ ته دی ورووتی چې په نتیجه کې نصارا عربو ته شدید شکست ورکړي. په دغه شکست سره هرقل نور هم وبېرېدی، ځکه د ده او د مسلمانانو په مابینځ کې کومه قوه نه ده پرته چې د ضرورت په وخت کې دې د مسلمانانو مخه ونیسي. نو د روم څخه د تیما پر طرف یو لشکر راولېږي چې د دې لشکر قومندان حامان ماهان نومېدی. ماهان د لشکر سره د خالد بن سعید رضی الله عنه پر طرف را رهي سو. غواړي چې د مخه تر دې چې مسلمانان پر روم حمله وکړي، رومیان باید چې پر مسلمانانو حمله وکړي، مګر خالد بن سعید رضی الله عنه ماهان ته هم شکست ورکړ. خو خالد بن سعید رضی الله عنه ولیدل چې د رومیانو د طرفه لشکر فصل لشکر د پر طرف را رهي دي او د سره نفر هم لږ دي. نو ابوبکر صدیق رضی الله عنه ته حال ورولېږي چې کومک راولېږي. کله چې خالد بن سعید رضی الله عنه تیما ته تللی، دا هغه وخت چې حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه په جزیره العرب کې د ردت په جنگو باندې مشغول و او نفر ورسره لږول. نو ابوبکر صدیق رضی الله عنه د خالد بن سعید رضی الله عنه لشکر چې یو کشنی لشکر و، په دې سبب تیما ته ولېږي چې د ردت د جنگو په وخت کې نور خارجي ملکونه د مسلمانانو په فکر کې نور وګرځي چې هغه به بیا حمله راوکړي. نو دغه د خالد بن سعید رضی الله عنه کشنی لشکر یې د دې لپاره ولېږي چې دا به هلته یو دفاعي قوت پرته وي. خو د خالد بن سعید رضی الله عنه د طرفه دغه د کومک اوسنۍ غوښتنه په داسې وخت کې راورسېدله چې ابوبکر صدیق رضی الله عنه د ردت د مسلې څخه بالکل فارغ و. ټوله جزیره العرب اسلام او د مسلمانانو و دین ته تابع و او د مسلمانانو لشکرې چې د مرتدانو د جنگ د پاره شاوخوا تللي وې، هغه لشکرې بیرته مدینې منورې ته راغلي وې. په دغه وخت کې خالد بن سعید رضی الله عنه د کومک غوښتنه وکوله. نو ابوبکر صدیق رضی الله عنه سمدستي 4 لشکره د شام د حملې د پاره جوړ کړل او روانې کړل. اوس د جزیره العرب ساتنه نه کوي، بلکې غواړي چې پر شام حمله وکړي او دغه لشکرې د دې لپاره شام ته ولېږلې چې د شام خلک اول اسلام ته راوبولي. کې اسلام نه کوي قبول، نو مسلمانانو ته به جزیه ورکړي، کې هغه هم نه کول، نو بیا به جنګ ورسره وکړي. کله چې هرقل ته د دغو اسلامي لشکرو خبر ورسېدی، نو د شام خلک سره راټول کړل او ورته ویل د مخه تر دې چې د مسلمانانو سره جنگ وشي، د شام پر نیمو حاصلاتو صلح ورسره وکوي، ځکه دغه پر نیم شام صلح کول تر دې ښه او بهتر دي چې مسلمانان ټول شام او نیم روم راسونی شي. د شام خلک په قهر سول ول موږ څنګه د غلوج خلکو ته تسلیم شو، حال دا چې موږ په دنیا کې اول او تر ټولو لوی قوت او قدرت یو. د شام خلکو د هرقل خبره نه قبوله او وی ویل چې موږ جنگ ورسره کوو. حالته د شام نصارا عرب د جنگ د پاره سره راټولېږي او دلته ابوبکر صدیق رضی الله عنه لشکرې ورلېږي. اول لشکرې د عمرو بن العاص رضی الله عنه په مشري باندې د فلسطین پر طرف باندې ولېږي. دویم لشکرې د شرحبیل ابن حسن رضی الله عنه په مشري باندې د اردن و طرف ته ولېږي. دریم لشکرې د یزید ابن ابي سفیان په مشري باندې د بلقا و طرف ته چې په سوریه کې یو ځای دی الته ولېږي. په یزید پسې د کومک لپاره د معاویه ابن ابي سفیان رضی الله عنه په مشري باندې بل لشکر ولېږي چې دای به د خپل ورور یزید کومک وکړي. څلورم لشکر د ابو عبیده عامر ابن جراح امین الامه رضی الله تعالی عنه په مشري باندې د حمص پر طرف باندې ولېږي. اسلامي لشکرو حرکت وکوي او عمرو بن العاص رضی الله عنه فلسطین ته ورسېدی او هلته خیمه ودرولې. شرحبیل رضی الله عنه اردن ته ورسېدی، هلته خیمه ودرولې. یزید رضی الله عنه بلقا ته ورسېدی. ابو عبیده چې د حمص و طرف ته رهیو یوازې د رضی الله عنه تر خپل مقصد پورې نه ورسېدی، ځکه هلته په روم کې چې دغه خبرونه و هرقل ته ورسېدل و بیرېدی او سمدستي په حمص کې خپل قواوی واچولې او بل لشکر د ابو عبیده رضی الله عنه پر طرف ورهي کوي. غواړي چې د ابو عبیده رضی الله عنه مخه هم ونیسي. ابو عبیده رضی الله عنه چې د مدینې منورې د طرفه ورهي دی، اول پلا جولان ته ورلی او د هغه ځای څخه بیا د الجادیه و منطقې ته ورسېدی. جادیه په سوریه کې د حران د ښار په شمال کې واقع ده. د ابو عبیده رضی الله عنه لشکر په جولان کې خیمه ودرولې. هلته هرقل یا د روم باچا قیصر د مسلمانانو د هر لشکر په مقابل کې یو لشکر راولېږي چې هر لشکر د مسلمانانو تر ټولو لشکرو څو واري زیات و. د روم باچا چې کوم لشکر راولېږي
نو دا خبر او مسلمانانو ته راورسېدی. نو عمرو بن العاص رضی الله عنه د مسلمانانو هغه نور لشکرو ته حال ورولېږي او ورته ویل چې جنگ داسې نه کیږي، زموږ د هر لشکر شمیر د دشمن تر لشکرو ډیر لږ دی، نو موږ باید سره یو ځای سو. د نور لشکرو قومندانانو ورته وویل چې ستا خبره خو صحیح ده، موږ باید چې سره یو ځای سوي وای، خو د مسلمانانو خلیفه ابوبکر صدیق رضی الله عنه دغه ځایونه موږ ته راټاکلي دي، نو اوس موږ په خپله خوښه دغه ځایونه نسو پرېښولی، موږ باید د خلیفه رسول الله صلی الله علیه وسلم سره مشوره وکړو. نو ابوبکر صدیق رضی الله عنه ته د مشورې دپاره نفر ورولېږل. ابوبکر صدیق رضی الله عنه موافق شو او ورته ویل چې سره یو ځای سي. نو د مسلمانانو دغه څلور لشکره د یرموک د منطقې سره یو ځای سول. د یرموک منطقه د شام په جنوب غرب کې واقع ده. دغه د لشکرو یو ځای کېدل د هجرت د 14 کال د سفر په میاشت کې ول. اوس د مسلمانانو څلور لشکري فقط سره نږدې شوې، خو یو لشکر نه دی ځین جوړ شوی، بلکې هر قومندان د هغه خپل لشکر امیر دی، یو په بل کار نه لري، فقط نږدې او په یو منطقه کې سره اوسېږي. د روم لشکر راسي پر مسلمانانو حمله وکړي او بیرته ولاړ شي. د حملو جنگونه کیږي، نور عام او جبهي جنگ نه کیږي، ځکه مسلمانان نه غواړي چې په دغه لږ شمیر لشکر سره جنگ شروع کړي. دغه حال 3 میاشتې دوام درلودی. صفره، ربیع الاول، ربیع الثانی، دا 3 سره میاشتې دغه د چلی جنگونه شروع ول چې ناڅاپه حمله به د رومیان د طرفه کېدلې. د مسلمانانو ټولي لشکري تقریبا 10,000 نفر ول او د روم لشکر 3 لک نفر ول. د دونه ډیر لشکر سره جنگ کول ډیر مشکل دی، بلکې محال او ناممکن دی. نو مسلمانانو ابوبکر صدیق رضی الله عنه ته حال ولېږي چې موږ ته نور کومک راولېږه. د ابوبکر صدیق رضی الله عنه سره په دې وخت کې نفر نه ول موجود، ځکه ټول مسلمانان یا په شام کې دي یا په عراق کې دي او ځینې په جزیره العرب کې دي. نو ابوبکر صدیق رضی الله عنه په عراق کې خالد بن ولید ته حال ورولېږي چې هلته په عراق کې د اسلامي لشکرو د مشرۍ لپاره د ځان نائب وټاکه او ته شام ته ولاړ شه. خالد رضی الله عنه ته چې دا خبر ورسېدی چې هلته په شام کې د مسلمانانو او د رومانو لشکري مخ په مخ سره ولاړ دي او په هر غړي او په هر دم کې دا امکان شته چې جنگ دي شروع شي، نو دلته تلوار پکار دي او د رضی الله عنه اوس غواړي چې سمدستي د مسلمانانو کومک ته ځان ورسوي. مګر اوس که خالد رضی الله عنه پر هغه معروفه او معلومه لار رهيسي، ممکن چې په یو میاشت کې شام ته ورسیږي، او که پر دشت او صحرا باندې رهيسي چې هلته بیا کښتې او لوړې غرونه او شیلې دي، نو ممکن چې په 5 ورځو کې یرموک ته ځان ورسي. مګر د صحرا لار بیا وچې دښتې، هلته نه اوبه سته، نه خواړه، نه کلي سته، نه زراعت، او د ورکېدو او د چولاوه کېدو امکانات هم ډیر دي، ځکه تر دغه وخته پر دغه لار نه لشکر تللی دی نه یو قافله، نامعلومه لار ده. خالد رضی الله عنه په دغه باره کې فکر ووایي چې کومه لار باید اختیار کړي، ځکه د په خپل فکر کې وویل که پر معلومه لار لاړ سم چې زه ورسېږم جنگ به شروع سوی وي او خلاصوی وي. نو په فکر کې دا خبره ورته خوښه شوه چې باید چې د دشت او د صحرا لار اختیار کړم، که څه هم په دغه لار کې د ورکېدلو او د تږي کېدلو او د هیله کېدلو خطرونه ډیر موجود دي، خو د ژر رسېدلو دپاره بله چاره نشته. د دغې لارې اختیارول یو انتحاري او ځان وژونکی عمل و. خالد رضی الله عنه هغه او تیز تلونکي اوښان راټول کړل او د خپل لشکره څخه هغه جنگیالي او قهرمانان کسان سره یو ځای کړل چې تقریبا 9,000 او 500 نفر ټول لشکر شو. اوس نو دغه صحرا او د دشت لپاره وډیرو اوبو ته ضرورت شته چې هغه اوبه به ورسره اخی، ځکه پر لاري لشکر هم اوبه غواړي، آسان او اوښان هم اوبه غواړي او پر لاري اوبه نسته. که بیا پر اوښانو دی اوبه ورسره اخی، خو بیا اوښان درنیږي او پر لار تیز نسی تللی. نو د دې کار دپاره خالد رضی الله عنه یو فکر او تدبیر وسنجوي. هغه داسې چې خالد رضی الله عنه نور ډیر اضافه اوښان راوستل او هغه اوښان یې ډیر تږي کړل او بیا یې اوبه کړل. 2 وارې اوبه په وچښلې، څو د اوښانو نسونه په اوبو باندې ډک شول. بیا یې د اوښانو په خولو باندې کڅوړې ور واغوستلې چې بل شی نه وخوري. ولې
ولې چې اوښان کله اوبه وڅښي نو بیا په نس کې د دوی ډېره ذخیره وي که خواړه پسې وخوري هغه اوبه بېرته خرابېږي بې خونده کېږي نو یې په خوله باندې کڅوڼې ور واغوستې خالد رضی الله عنه دغه اوښان ځکه تږي کړل او اوبه یې کړل چې د ده سر کم نور اوښان ول هغه چې کمې اوبه پر بار وي هغه په مټ د لښکر د افرادو بسېدلې نو اسانو او اوښانو ته به یې چیش ورکوی او لار هم وچ دښت دی نو یې دغه حیله وکوله چې هر ځای به کله د دې لښکر واړول نو د دغه اوبسو اوښانو څخه به یو څو اوښه حلال کړل غوښې به مسلمانانو وخوړلې هغه اوبه چې د اوښانو په نسو کې به وي هغه به تر پاکولو او صافولو وروسته اسانو او اوښانو ته ورکړي نو هغه د سفر او د لشکر پر اوښانو باندې خوراکه او اوبه نه وی بار ځکه اوښان سپکول ډیر اوبه نه وی په وخت د لشکر د بسیدلو لپاره څه اوبه پرتې وي هغه نوري د حیواناتو لپاره اوبه بیا په خپل د اوښانو په نسو کې دی ورسره اخیستي وي دغه د یرموک ته د خالد ابن ولید رضی الله عنه د ورتللو د پاره چې کومه لار د اختیار کړې ده د دې ډیره اوږده کیسه ده او ډیر تفصیلات پکې کې دي او پر لارې باندې عجب د خطر ډک ځایونه راغلي دي او نادر واقعات پکې پیښ شوي دي خو زه د هغو واقعاتو تر تفصیل تیریږم واقعا هم خالد رضی الله عنه او لشکر وکولای سوای چې دغه اوږده لار او ډیره مسافه په 5 ورځو کې قطع او توی کې او یرموک ته د جنگ تر شروع کېدلو د مخ ور ورسېدل هلته چې ورسېدل د مسلمانانو د هغه څلور لشکرو څخه یو لشکر جوړ کړ بیا دغه یو لشکر ټولۍ ته وویشي چې هر ټولۍ 1000 نفر ول د لشکر څخه 10 ټولۍ جوړ کړي دغه ټولۍ پر منطقه باندې تقسیم کړي هر ټولۍ ته لارښوونه او وظیفې ور وفرمایي اوس به د یرموک د جنگ په تفصیلاتو باندې شروع درته وکړو خو محترم ورونو څنګه چې وخت پای ته رسیږي زموږ پاته برخه د سیرت الخلفاء به په راتلونکو حصو کې واوري وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأهل بيته أجمعين